الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح لشرح بسلسلة دا مبارك درسنو او باغي کې مونږه مسله د منځ بیانوله د منځ طریقه تفصیلا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسنګ مونږ کو او د دې درسونو اهمیت په دې دی چې یو خو د منځ مسله د عقیدې نه بعد بیا اهم مسله او دویمه خبر ده چې د مونږ کته په هر طریقه وکي دا نه قبليږي چې سو پوری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه نه کړي. نو یو دغه محمدي مونږ دی چې دا د الله په نس قابل قبول له او الله قبلې. دا محمدي مونږ د کولو لپاره او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته رجوع کې او دغه حدیثونه به ګوري چې هغه څنګه د مونږ کړي دي او په څه طریقې صحابه کرامو ته او د امت ته خولې. ډېری مسلې مونږ بیان کړې وي. اخرنی مسله هغه دغه حدیث مبارک و چې ابو حمید الساعدی رضی الله عنه د لسو صحابه کرامو په مخ کې مونږ کو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ دی. نو دې ملګرو هم تصدیق کو چې صدقته دا خبره دی رښتیا وکړه. هکذا کان یصلی د شموز باغ کو. د دې مسلو تفصیل الټول تیر شو چې په څه طریقه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځته ننوتو او به لاسونه په کمزې خودو او د رکوع طریقه د سجدي به سلام به وګرځو په ټینګ کې به کېناستو څنګه په لنډه قاعده به څنګه کېناستو. دا مسلې په دغه حدیث کې تیرې شي. د بعضو مسلو خو تفصیل شوی، د بعضو مسلو تفصیل روان دی بتوفیق الله. دغه نه بعد حدیث ته وعن وائل بن حجر رضی الله عنه. وائل بن حجر وائل بن حجر د نوم موږ بار بار واورېدو او دغه صحابي دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ژوند په اخرنۍ حصه کې ملاو شوی. وی چې انه ابصر النبي صلی الله علیه وسلم حين قام الى الصلاه. هغه چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدل او کله چې هغه پاسې دوه منځ ته ودرېدو رفع يديه لاسونه اوچت کړو تکبیر تحریمی سره. او تکبیر تحریمه څه ته وایي؟ اولنی تکبیر ته چې هغې ته بس خلک وی د منځه نیت یې وتړو. او دا مسله مخکې تېره شوې ده چې په یو حدیث کې ګوره دومره حدیثونه تاسو واورېدو وابه اورئ او په یو ذکر سره دا مسله رانله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وکړو نیت یې په خوله باندې وي دی نه دی راغلی او نه دا شتي. وی چې لاسونه اوچت کړو حتی کانتا بحیال منکبیه. نو د لاسونه اوچت کړو نږدې وو اوږو ته. وحاذا ابهامیه اذنیه. او د غټې ګوتې چې دي د لاسونو د غوږونو د پوسکو ته ورسېدو. ثم کبر بی الله اکبر وی. رواه ابو داود. د حدیث ابو داود راوړی وفي روایت له او بل روایت کې راځي يرفع ابهاميه الى شحمه اذنيه. دغه معنی ده چې غټي ګوتې به د غوګونو د نرمو زینو ته ورسېدې د پوسکو ته. د حدیث سندن کمزور دی ځکه چې د دې په سند کې انقطاع ده. خدا مسله موږ سره مخکې تفصیلا تیره شوې ده. چاته یاد لاسونه د اوچتولو اوږو پورې غوږونو پورې د غوږونو د برې حصې پورې او به سینې پورې څو طریقې شوې څلور. اوږو پورې د غوږونو د لاندینۍ حصې پورې د برنۍ حصې پورې او بیا د سینې پورې
مته استاد مسله ذکر کړی و چې بعض علماء دا خبره کړې دي چې نه دا ټول یو طریقه ده دا غوی دلیل دا حدیث دی وګوره ویلا سونه به ورسېلو کم زیته وګوته او وګونه به ورسېلو کم زیته وګونو ته نو د دې سیده چې لکه دا مړون د دې وګوته ورسېو د وګونو ته د غټي ګوتی نږدې شي نو چا چې ویل چې وګونو ته ورسېدو هغه د ګوتو ته کتلی او چا چې وی چې وګوبر له سونه وجد کړی هغه د مړون ته کتلی نو ځکه د حدیثونو دي سره غیر صحیح خبره ده چې نه د ټولي طریقې جدا جدا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي په هر یو باندې عمل کول پکاري دغینه بل حدیث ته وعن قبيصة ابن هلب عن ابيه قبيصة زوید هلب د خپل پلار نه روایت بیانې چې پلار صحابي هلب رضی الله عنه او دا هلب په اصل کې ویختو ته ویل کیږي د رسول صلی الله علیه وسلم خو راغلو او پکې و په سر باندې ویختنو ناغول په دې سر باندې لاس راخ کودو او دعای ولو غوښتنو الله دې ویختره او خېجول په دغه نه بعد په دینوم باندې مشهور شو هلب نو دا قبيصه د خپل پلار نه دا خبره بیانې هغه وی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یا امنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له امامتی را کوله فيأخذ شماله بيمينه نو غس لاس بيني ولو فخيل لاس باندې رواه الترمذي وابن ماجه ده حدیث امام ترمذی وابن ماجه راوړي خدای مسلم موږ سره مخ کې تیر شوی چاته یاد خدري طریقې ته بیان کړي سلور طریقې مونږ خولې چې د ثابت دي چاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې طریقې هغه ته وضع او لاس یې خوده او سلورمه طریقه څه ده رانیول دی خودو د لاس ته ورغوي غس لاس په شای خوده بیا په دې مړون یې خوده او بیا په دې سنگل یا لیچه په دې باندې خوده او د نیو طریقه ده په دې مړون کې د لاس نیو نه دا مسلې یادوي چې چرته ادم یادی کړي نو داسته سو ګټه ده د دنیا او د آخرت بلغینه بعد حديث عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه وجاء رجل فصلى في المسجد يوكسر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بجمعات كي منزوك ودا كسر هذا منزج بصحيح طريقة نو كره ودا نو من ذكر كره خلاد بن رافع نو رفاعة ابن رافع دا ضروري روري دا روايت بياني چراغ زمان رور او بجمعات كي منزوكو ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول صلى الله عليه وسلم بني سلام واجب دا مسلي مخکې تیری شوی ټول سلام دا ټول فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتوي اعد صلاتك فانك لم تصل دا موز بيو کته موز نه کړي فقال علمني يا رسول الله كيف اصلي يا رسول الله موز راتو څنګه وک دلته مختصر کو حالانکه د سو پوری تل راغله درې پوری تل راغله قال پیغمبر وتوي اذا توجهت الى القبلة فكبر کله چې قبله ته مخ کو الله اکبر بووي دلته ولني مسله قبله ته مخ کول د قبله مسلې مخ کی بین شوی فكبر الله اکبر بووي ثم اقرأ بأم القرآن بیا بسوره فاتحه وي ودې ځکه تفصیلی موضوع ته نه خي بعض اهم مسائل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یا بعض هغه مسلې چې هغه به کوتای کړیو یعنی دې تکبیر نه بعد دعا استفتاح ویل کی او ان شاء الله یو څو حدیثونه بعد دغه مسله روانه نو وی چې ام القرآن بوي ګور سوره فاتحه ته سوي ام القرآن د قرآن مور
طول قرآن معنی اگر واپس کی ستا اگر سورہ فاتحه ته چې قرآن په درې قسمه دی په دې کې عقیده ده احکام د عباداتو او قصې د دریوانه مسلې په سورہ فاتحه کې شته نو ټول قرآن معنی را واپس کیږي د سورۃ نو ذکر دي ته ویل کیږي ام الكتاب او دغه شان ام القرآن د سورۃ فاتحه مسله تفصیلا روانه دلته صرف ترجمه وکړه نور دا به وی لازمي او کنه به کوم ځکه به دی له ځان له باب او ځان له مسله راځي وما شاء الله ان تقرأ او به چې الله سره وختلی هغه سره وای یعنی مطلب دا دی چې سوره فاتحه به لازم وي نو می واغست وما شاء الله دا څه چې به الله وختلی وی وای یو خو مقدار ونه خو شو چې څومره به نو که یو آیت وي نو هم سره کافی دی کډیر دی هم صحیح دی او که دی بالکل ونه وي ها که بالکل دی ونه وي نو موږ دی صحیح دی خو سنت طریقه ده نه پاتې شو په دې نور دلیل به مخ کې راځي خو دې کې یو یاد ک یو خو د خپل د حدیث دلیل دی چې سوره فاتحه نوم وته واغست او دا نور وته چې صلی الله علیه و آله ترشن یو حدیث امام حاکم رحم الله راوړی دی وی ام القرآن عوض عن غیرها سوره فاتحه د ټول قرآن کار کوي او ټول قرآن باقی د سوره فاتحه نه زی نشي نیوي د سوره فاتحه نو اس کې سره راولېږي او د الف لام میم نه شروع کې او سوره الناس پوری ختم کې ټول قرآن او به ته پوښتنه کې چې د رکعت شوی د کنه نو جواب سره نه دی شوی او یو سره صرف سوره فاتحه وي او به ته پوښتنه کې د رکعت شوی د کنه دی شوی د شوی فاذا ركعت نو کله چې دی بیا رکوع کړه فجعل راحتيك على ركبتيك دا خپل ورغوي په دې زنګنانو کې دي دا مسلمان سره مخ کې تیر شوی د څنګه بینګ دي نسی به ومكن ركوعك وامدد ظهرك او صحیح رکوع به ولګي او د عمله به بالکل نیغه کې مخکې حدیثونه تیر شوي چې نه به سر ټیټه او نه به اوچته فاذا رفعت فاقم صلبك نو کله چې د رکوع نه پاسې د عمله دی به بالکل نیغه کا کوم ځکه دی هغه خلک چې د رکوع نه لاسر اوچت کړي نه او به سجده پروت دي چې پیغمبر سو املا بسکه نیغه کا ورفع رأسك وسر دی اوچت کا حتى ترجع العظام الى مفاصلها تر دې چې هر بن خپل زی ته واپس یعنی خب برابر به ودري او چې سره د رکوع نه لاسر اوچت کړي نه دی او سجدي لذي نو آیا هر اډو کې خپل زی راغلي نه دی راغلي فاذا سجدت نو کله چې سجده وکړه فمكن السجود خصي سجده لگاوه فاذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى نو کله چې کیناسته نو کینی با په د ګس پتون باندې ځکه چې خیخ پسې خیخ په ولاړې دې نسته تفصیل مخکې تیر شوی ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن او بیا په هر رکعت کې مدقه شان کار کې په هر رکوع کې په هر سجده کې خپ اطمینان سره هذا لفظ المصابيح وده روایت هغه کوم چې مصابيح کې راغلي ورواه ابو داود مع تغيير يسير امام ابو داود د روایت وروړي خو معمولی بدل له وروى الترمذي والنسائي معناه او امام ترمذي امام نسائي دي روایت وروړي خو په دې معنی باندې الفاظ دانه دي خو معنی د قشان ده وفي روايه للترمذي او د امام ترمذي په روایت کې دي راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم اذا قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله به چې کله ته منځ ته پاسې نو دي شو د شو کله چا چیرته ویلې لکه الله چې خوله ثم
تشهد فأقم بیا چې کله اودس وکړو بیا کلمه د شهادت وایه. اودس نه بعد کوم ذکر دی؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فأقم نبي ودري فإن كان معك قرآن فقرأ. تجي كلا ولاري بمنزكين والقرآن كلا تيادي ويبه أو كيستة منيات، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. كيستة منيات الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله دواء. ثم اركع بيبركوك. دا معذور دی. اوس سړی راغی د مانځه طریقې زده کړه، یا نه مسلمان شوی دی د مانځه چلو ته موږ وخو قرآن ورته نه یاد، نو دی به څه وایي؟ سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. دا ذکر به وي د هغه وخته پورې چې د قرآن صحیح څه هغه د یاد کړي، دغه سوره فاتحه یاد کړي. د هغې نه بعد حدیث دی وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما. فضل بن عباس وي ده عبد الله بن عباس رور دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي، الصلاة مثنى مثنى، منذ دو رکعات دي، تشهد في كل ركعتين، هر دو رکعات بعد تشهد دي قاعده ده، وتخشع وتضرع وتمسكن، او بیا په دې کې عاجزي ده، او الله ته ځان ذلیله کول دي، او الله ته خپل غریبي راښکاره کول دي. ورته ټکي ذکر کو. موږ اصل مقصد څه دی؟ عاجزي، الله ته ځان ذلیله کول، او الله ته خپل غریبي راښکاره کول. نو چې ټونګي وي د مارغه په شان، یو څو ټونګي وي بیا منډي کې د جمعات نوزي، د سیشي عجزي کړي دا، د سیشي دا الله ته ځان ذلیله کړو. ثم تقنع يديك، بیا د منځنه بعد بدوانه لاسونه اوچت کی، الى ربك، د خپل رب طرف ته، یعنی بره به اوچت کی، مستقبلا ببطونهما وجهك، چې دې لاسونو د خېټه کومه ده؟ لاس خېټه کومه ده؟ دې ته څه وایي؟ ورغوي. چې دا ستړي مختش لکه دعا کې لاستولو طریقه، وتقول يا رب يا رب، الله ته جزي ښکاره کړي، نو دا به وایي یا ای زما ربه، ای زما ربه. ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا، او چا چې دا کار ونه کړو هغه داسې دی داسې دی. وفي روایت، په روایت کې راځي فهو خداج، نمونځ ناقص دی. رواه الترمذي، دا حدیث امام ترمذي راوړی. سندن دا حدیث کمزور ہے، اور دی په سند کې راوی دی عبد الله ابن نافع ابن العمياء، او هغه محدثین په تله کې کمزور راوی دی. خلته یو مسله چې د ډیرو حدیثونو نه ثابت ده، د قران نم چې په منځ کې به تخشع، تضرع، تمسکنی، عاجزی ښکار کول، الله ته زاری کول، مینت کول، الله تخپل غریبی راښکاره کول. بدلته مسله د دعا دا به ذکر کو، اشاره به تو کو، او تفصیلی پر روان درسونو کې برایش ان شاء الله. د منځنه بعد لا سوچ تول سره دعا کول د دې څه حکم دی؟ جواب د دې مسلې دی چې د منځنه بعد د فرض منځنه بعد، او د فرض مسله ذکر کو، د فرض منځنه بعد ډایرک لا سوچتول او دعاګانې غوښته د پیغمبر نه ثابت، بلکې د پیغمبر نه چې کوم سنت مشهور ثابت دي په هغې دې عملو کړو، هغه دې ختم کړو. کوم سنت دي؟ اذکار څه شو؟ ختم شو. اوس د عوامو مسله دا دی چې دوی خو په خبره باندې دومره جوړ خو نه پوهېږي، خو سرسري خبرې ته ګوري. ولکه وی چې دعا مه کوه،
ننی پکې ویني مسله بیان کړې سم کوه دعا مکوه نو په دې اذکارو کې ولې سړي د دعا نه ده استغفر الله څه مطلب دی یاله موبخ د دعا نه ده بیا مخې ته اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت او بلا نور کته دي سزا د دعاګانې دي د دعاګانې دي نو د فرض منځنه بعد د پیغمبر طریقه د اذکار ویلو لاس وغنو چتول د دعا غوښتو د پاره او کوي سړی لا سوچتې د فرض منځنه بعد او اذکارو کې وزید اذکارو نه بعد کوم نو به څه حکم دی به جواب دی چې همیشواله به پینه کې زګه که همیشواله کې نو بیا مطلب دی چې ستر دې سره واقعیت تړلې شوی چې د عبادت دلته لازم دی نو به دې موږ دلیل واړو او دلیل په دې باندې نشته کچرته نادرن کله نه کله اذکار دیو کو د اذکار نه بعد د دعاګانې وخت ولا سونه یو شرک وي خبره نه خو د دینه به عادت نه جوړي او زمونږ خلکو ته عادت جوړ کړي او به دغه عادت هم سم عادت ته عادت ته او عادت به سم عادت ته نو بخټه کې وبخړې را کړي یو خو دا خټه جوړ کړي ده چې د منځنه بعد اذکارو اهتمام څوک نه کوي او دا دعا لازم ده دې ده کنه سلام چې څنګه ګرځي لاسي شي کنه دي اذکار نشته نو دې کې خټه خو دا جوړ کړه چې اذکار ختم کړو او دا عبادت یو قسم لازم کو نو په خټه کې وب بیا خډې ریکړي چې هغه دعایم سه دعا نه ده هغه لاسونه دي شنوري نینداري به کې اکثر دي داس جمعه ته کته مخ ته تیرې دي ته ته کې وسی وګوري دلته بل لاسونه دي شنوري لاسونه نیوره طریقې هم ده زه ان شاء الله خطا نه یم سو خیال دا طریقه ده نو دا به یو ته ګوري بل ته ګوري بیا مخله لاس راوچو یروي و بیان خو نه وی چې دعا هم نشتی وته دعا کړې ده څه کسته د دعا بیا موږ خبره مونږ کړې مته اوس یو مسله ذکر کړو چې یو کس مری درو درې دلته د جمعه سره خو کې دکان کې کار کوي نو په ورځ ما د مخه مونږ کو ډاری کوتم کار مو نو زه چې وتم ناغه په دې دروازه باندې راوته چې جمنډ وری دکانې کولاو نو په دلاره کې لاس دي شنوري دی روان دي په لاره کې ها دا خپل سترګې لیدلې په لاره کې دا لاس دي شنوري دکان ته منډه وای ودا کومه دعا ده د خپل الله پر یو قسمه خندق د الله نه یو شی غواړي او منډه دکان ته وای توجه دې غته نشتی او کتاب شي غریب راشي او په لار باندې منډه وای او ته وای راکې 2 روپۍ وګی شه مو منډه وای ته ګوریم نه وربه کولو 2 روپۍ ته وو ټولټه وسشي چې دا خو د متکبر زوی دومره خو په دې کې تکبر دی چې سوال کوي نو سوالوم به په ناشنا طریقه کوي نه بلز می وبل ناشنا ولیدا وې دوی دعا لا سوچتول نه مني په لاس نیوکي نو دا تازه خبر ده زه یو لاس نیویل تلو او به حالت به دغه طریقې لاس ووچت کو نو زما سره خو کې یو کس نه سو هغه په ټلیفون خبرې کولې موبایل وته راغله او په دې کې چا आवाज کوي لاس ووچت کو ډېر شي خلک پته مونږ لري اکثر د ملګری سره خبرې کوي आवाज په کې لاس ووچت کو او لاس ووچت کو نو ته موبایل خبرې کولې لاس دي ورب الكعبه د کعبه ورته د قسو خدا بالکل زما په دې ګس طرف کس نه شي په موبایل خبرې کول ولازم دي چې خو سید زه بس به صحیح شو ده زه لاسي دي سي دوی ته وی دوی دعا نه مانی دا خو مې ټوټي کې والله کې سره دا دعا وانه ما کوم چې تاسو هغه چې لا سوچت کې صحیح هغه کې دعا کوم چې لا سوچت 2 سکند نه شي به مخه راوځي کې وته به کې سوې اسیم نه دی ویلي خدای او رواج دی پورا کول غواړي ځکه چې به صبر را سړوي چې ډیر غلې وو لاس په کې اوچت نکړو
وصل روانه ویزو فاتحه لا دله نمونه دي ور کړی او زو لاسنیوی لا اکثر داخله بعض ملګری زموږ په لاسنیو ټکی باندې اعتراض کوي او زما خپل ځاني خدا سوچته چې لاسنیو د په دوه معنی سره راځي یو لاسنیو دغه دی لاس وچت کو نه که په دې اعتبار وته لاسنیو نو بیا خدا ټکی سره صحیح دی غلط دی خو زما د سوچ چې دې ته د لاسنیو په دی والله اعلم چې لاس نیوازه زم چې د پلانی د لاس په دې غم کې ونی سما اخلک کې نه پلانی له په غم کې لاس ورکو نو په دغه اعتبار سره به د لاس نیو ټکي سره صحیح دی او په لفظونو کې جګړو د ضرورت نشته خو الته کیسه دغه هم خبره کو ته تعزیت وې کو ته لاس نیو وې کدا وې چې کینم سره او غم کې سره ودرېږم که هر څه وي خو چې الته سکه دغه مقصد خبره می شروع کړې د کوم ځینو د دعاګانو نه نو دغه یار ما ولید چې په لار باندې روانو دکان ته منډي والی او لاسې نیولیو او منډه کړه داسې حاصل د مسلې څه شو حاصل وسوک بیان کی د فرض منځنه بعد متصل لا سوچتول د ندی پکار ولی یو د پیغمبر طریقه نه دوی ماسکار پاتې وي ها اذکار یو کړو بیا کله اذکارونه بعد یو سره لا شتور واړي کله نه کله کې کیسه خبره نه خو همیشواله به پی نه کوي نه به دین عادت جوړي والعلم عند الله دغینه بعد حدیث ته بل فصل الثالث کې وعن سعيد بن الحارث بن المعلى ده تابعي ده ويجي صلى لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري وبير إمامتي وكلا فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتين نكلا چه ده سجدين سر وچتون الله أكبر بزوروي او کله چې بسجدي لتون الله اکبر به په زور وي او د دویم رکعت نه چې بدریم تر پاسیدون الله اکبر به په زور وي وقال او دوی هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي سلی دلې دا ویله مسلې مسلند به ختم کړو دا چا طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رواه البخاري حدیث من بخاری راوړي د دې څه مطلب شو چې د دې خبرې څه مطلب شو هغه الله اکبر په زور وي جواب د کله چې د بنو امیه خاندان سره بچای و په لاس کې نو په وخت کې یو مسله مشهور شي او بازو کې چې په دې تکبیر کې د چې ته یو زین بل زی ته زی دا به جهرن نه دا به سرن به وي او سجدي له چې الله اکبر به وي خو په زور به نه وي سجدي نه چې سر اوچته الله اکبر به وي خو په زور به نه نو د ابو سعید الخدری هغه د امامتي وکړه نو په زور یې وکړه نو چې څنګه سلام وګرځو دینه مخ کې چې خلک ته پوښتنه کی چې تاسو نن څه طریقه وکړه یو خلې ټول به بند کړو د پیغمبر طریقه بیا په هغه کې یو دي څوک چې بشره پاسې دلې چې مولوی صاحب د وسه پوری خدای د طریقې د چانه د کړي یو ولې زمون کتاب کې راغلی دس یو ولې زمونږ مولوی صاحب ویلي خو چې کله ام سمو خيارو ټول له خپل بند کړه په دغه یو ټکی او غم سمو خيارانو چې پیغمبر نوم په کې وره ټول څه شو غلی شو الله دې ته تابعداري منتناسب کی دا غینه بعد حدیث ته وعن اکرمه وی دا مشهور تابعی دی وی چې صلیت خلف شیخ بمکه ما په یو شیخ پسې په مکه کې منځو کو د شیخ په اصل کې په عربی کې بوډا انسان ته وي و ابونا شیخ کبیر شعیب علیہ السلام لونو چې ویلو زموږ پلار سره بوډا دی مشر سره خو به د دې استعمال په درې ځایونو کې کی یو شیخ په معنی د بوډا او دویم شیخ په معنی د مالدار او دریم شیخ په معنی د عالم
او په دې کې ډیر مشهور شوی نن سبا مشهور پس کې دی په عالم د پاره د نوم مشهور شوی نو چې صلیت خلف شیخ بمکه ما په یو بوډا انسان په مکه کې مونږ وکړو فكبر 22 تكبيرة ندويش تكبيرون يوي بزورة عند سلور ركعت منز سلور ركعت منز چې د ټول تکبیرونه حساب کې سره د اولنی تکبیر او سره د هغه چې د دویم رکعت نه دریم تر پاسې نو ټول 22 تکبیرونه دي فقلت لابن عباس انما ابن عباس رضی الله عنهما تو د شاګردمو چې انه احمق د سره مت جاهل ښکاری وی ما ته وی چې ثقيلتک امك مور در باندې بورشه یا د مور نو ورکشي سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم دا خو د ابو القاسم صلى الله عليه وسلم طریقې وکړه هغه هم د تکبیرونه په زور وی رواه البخاري د حدیث امام بخاری راوړی خدا خیری چې کوم دي نو دا عادتي خیری دي د سوي عادتي خیری لکه مراد تنه چې پرشته دي سي دا عربو کې عادت دي سي به وي زموږ پښتو کې کوم خیری عادت دي و چې سره چاته مسله بیانې او ته چې دا خبره دي هغه دي سي نه د ورکشي د ورکشي ته کې په منځ کې دا مقصودی خیری نه دي دا مطلب دا نه چې پرشته دي الله ته ورک خدای وعدتي خبره وکړه نو په دې رانیونه کې دا غیر بعد حدیث ته وعن علي بن الحسين مرسلا علي بن الحسين دا خبره کوي مرسلن وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسل وتولي وی نه مرسلن من مرسل روایت هغه دی چې دا دې اوس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی نو علي زوی د حسین دی د حسین رضی الله عنه او حسین زوی د چا دی د علي بن ابي طالب نو بکم ځکه د علي ابن الحسين د پیغمبر سره ملاو شي کنه ملاو شي نه دی ملاو شي نو ځکه د مرسل روایت وي او دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یکبر فی الصلاه الله اکبر به وی کلما خفض ورفع کمانځ کې به د سجینه پاسېدو او که سجی ته به کوزیدو خو په هر ځکه به سي الله اکبر به دا مثلا مخکې تر شي چې د تکبیرات د تکبیر تحریمه د رکن دي او د نور تکبیرات څه دي د واجب دي تکبیرات الانتقالات د واجب دي او ولنې تکبیر څه دي د رکن دي فلم تزل تلك صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله تعالى نو يمدق دغه د منځ طریقو تر دې چې الله سره ملاقات وشو رواه مالک د حدیث امام مالک راوړی دغه نه بعد روایت عن القمه رحمه الله چې قال لنا ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خبر وکړه الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه موږ ته ونه خما فصلى نموذيك ولم يرفع يديه الا مره واحده نو لاسونه اوچت نکړو مگر سو پیری یو پیر مع تکبیره الافتتاح د تکبیر تحریمی سره فقط د حدیث امام ترمذی امام ابو داود امام نسائی راوړی او په دې باندې هم وګت بس کړو سره ته یاد دي کني یاد دي کني په کوم موضوع کې رفع الیدین مسله او پر رفع الیدین کې کوم مسله کې موږ دا خبره کوله دلایل د هغه خلکو کم چې رفع الیدین نشتی د ډیرو محدثینو نمونه ما غستیو چې هغه د حدیث کمزوري کړي په خپل ګوره دي چې وقال ابو داود ګوره د حدیث امام ابو داود راوړ امام ابو داود دا خبره کوي ليس هو بصحيح على هذا المعنى په دې معنی سره د حدیث صحیح نه دی او څوک چې د روایت بیانې او چا چې راوړ هغه په خپل د خبره کوي د روایت سندن سره صحیح نه دی او یا په دې کې زیادت شوی دی او دې تفصیل ما مخکې بیان کړی دی هغه درسونه ووري ما د ښکاري 2 درس مخکې کدرې 2 درس مخکې موږ د تفصیل بیان کړو دا غینه بعد حدیث ته وعن ابي حميد الساعدي رضی الله عنه ابو حميد الساعدي وی
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. رواه ابن ماجه. وبيغمبر صلى الله عليه وسلم چې بکله مانځه ته ودرېدو نو قبلې ته به مخ کو، لاسونه به اوچت کو، الله اکبر به وي. دا حدیث ابن ماجه راوړی. دې لپاره ټکی راوړو چې الله اکبر به وي. دا مسله مخکې تېرې شوې ده چې دین علاوه به بل ټکی باندې د تکبیر نشي کېدی. دغه نه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره وي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پر د ماسپخین په منځ کې موږ له امامتي راکړه. وفي مؤخر الصفوف رجل، او په شاته صفونو کې یو سړی ولاړو. فاساء الصلاه، نمونځ ډیر په غلطه طریقه باندې وکړو. فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو نو आवाज یې وکړ یا فلان پلانی الا تتق الله تعالی نه یری، الا ترى كيف تصلي؟ تر خپل مستوره تاسو څنګه وکړو؟ انكم ترون انه يخفى علي شيء مما تصنعون. سوسخه لجتو چې کومز کوي زینین مس. والله اني لا ارى من خلفي كما ارى من بين يدي. بالله من قسمي زه شاید تر بلم دي سلیده کوم لکه څنګه چې مخې ته ینم. رواه احمد. د حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی. په دې کې مسلې اولنی مسله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لیده حقیقی لیده دي. څه دي؟ حقیقی. د دې معنی به نه بدلو را بدلو. بعض خلک د یو آیت یو حدیث معنی بدله کې ځکه چې دا عقل نه مانی. موږ دا وایو چې عقل کله د شریعت خلافي نو سې چل بکې عقل باندې به دیوال وولي او قرآن او حدیث ورواخلي. اوس ګوره دا معجزه ده د پیغمبر چې په منځ کې شاته لیدل کوي. شړوي څنګه وتوای د پیغمبر د معجزه وا چې یو پیر وبنوي په سفر کې او د ګوتو د منځ نه وبراوتی. دا منی کنه یو منامه نو دا غټه ده. دا غټه ده. بل دا چې موږ منو چې الله پیغمبرانو له معجزې ورکي، نو چې د کله ومنل نو معجزه څه ته وایي؟ یو دي سکار کې د چې هغه عادتا نه کیږي. دا معجزه ده الله پیغمبرانو له ورکي. نو چې کله دی ومنل چې د پیغمبرانو لپاره معجزې شته نو بیا به تعجب نه کوي چې هلته تا ومنل چې معجزې شته. بل مسله دا معجزه د پیغمبر صرف په منځ کې ده، بس بهر نه ده. که سره دوی چې بهر عمر سریدو شاته نو بهر نه. اهم مسله ته بل ده وی رفع الیدین تاسو ولې نه کوئ؟ وی دا په دې وجه موږ نه کوو ځکه چې پیغمبر خو وختي تور کړي د دې لپاره چې مشرکانو په بترخونو کې بوتان راوړو نه چې هغوی پته ولګي. دویمه دا چې امین په زور به ویل په دې لپاره ویل کېدو چې منافقان به تختیدو نه چې پیغمبر معلوم کړي دا کسان. نو رد په هغوی باندې دا دی چې دې ځکه خو پیغمبر وایي چې زه شاته لیده کومه، نو پیغمبر ولې نه لیدو دغه کسان؟ او څه ضرورت و چې رفع الیدین به کې کول، او څه ضرورت و چې امین په زور وي؟ دا سړی په شاته صفونو کې ولاړ دی. وفي مؤخر الصفوف دمونی جو پیغمبر په شاته ولاړ دی او پیغمبر ولیدو چې مونږ په صحیح طریقه باندې ونکو، نو دته پیغمبر وی ته مونږ صحیح ونکو. دا پیغمبر ته پته نه لګیږي چې بوتان څوک راوړي. کچته بل فرض راوړي او خدای قصه دروغ او به دا دروغ چې منځ کې بخلک تختیدو. نو دلیل شو په دې باندې چې دوی دا خبره څه ده د کمزوري ده. دغه نه باندې باب راوړي دی باب ما يقرأ بعد التكبير. باب بیان د دې کې چې کله ته الله اکبر وایې نو دغه نه بعد بسوي. ګوره اولی اجمالاً په دې تیر شوي باب کې د منځه طریقه خو غونډه. اوس به تا ته د هرې مسلې د تفصیل دپاره په هره خبره جدا باب راوړي. نو تکبیر تحریمه ده، بیا د دې نه بعد به څه دا مسله په دې باب کې، بیا قرات به څنګه کې، سورې فاتحې مسله ده، بیا د رکوع مسله ځان لده، بیا د سجدې مسله ځان لده. زه تاسو ته وایم که چېرته الله توفیق راکړو زه ژوندی وم
او دا درسونه موږ ختم کړو د منځ ده او ته چرته ویښ وې دا به شرط دی که اسی برکت ته ناسي نو بیا به ماته نه وایي چې زه به پوه نه شو که چېرته ته ویښ وې نو د دې درسونه به ځان سره ډېر څه ویسي ځکه چې هره مسله تفصیلا بیانېږي دا مسله ډېرو ملګرو ته مخکې نه معلومه چې لاس اوچتولو څو طریقې دي بیا دا مسله ډېرو ته نه معلومه چې الله اکبر به کله وایي لاس به کله اوچتی بیا دا مسله لاسونو د ایښودو ځای لاسونو ایښودو طریقه حکمتونه د رکوع په دې مسله کې تفصیل د سجدې په دې مسله کې تفصیل د تورک دا مسله د هغې تقریبا 3-4 طریقې د ټولې مسلې اکثرو ملګرو ته نه معلوم نو دلته به تاسو دا مسلې زده کوئ که چېرته څه وایي که چېرته ویښ وایي او نور که د میل راغلي یې دلته نو د الله نه امید دی چې الله دې دغه ملګري د مجلس په دې برکت کې شامل کړي بس او دا سوال خو نشي کولی چې الله یو ته علم وده ته علم خوی کړي وده ته خو علم نه خوی ښه په شوق او په جذبې سره دې درسونو ته کښېني دا هم مسایل او دا د تحدثا بنعمت الله ووایم لکه موږ سره حدیث کې تیر شو چې ابو حمید لسو صحابه کرام په مخ کې وی زه د پیغمبر په طریقه باندې ښه پوهېږم د هغه باب نه ته دا خبره کومه که ستاسو دا خیال کې دلته مې زده نه کړه نو پاکستان کې به داسې درسونو ته کښېنو نو ګوره هلته داسې درسونه نشته که ستا دا خیال چې زه به کلي ته لاړ شم هلته به ماسخوتن لمانځه نه بعد ځم جومات ته نادرا که چېرته وشي یا به بعضو علاقو کې منه خو داسې چې په هر علاقه کې به تا ته داسې درس کېږي زه دا درس به هم پیدا کړي خو په هر ځای کې به داسې درس پیدا کړي چې قال الله وقال رسول الله دا پیدا کړي په هر ځای کې نشته به دا موقع ده دا وخت او باقي ستاسو خپله مرسي ده باب ما يقرأ بعد التكبير باب په بیان د دې کې چې د تکبیر تحریمي نه بعد بس شوی نو دې کې ګوره یو څو اذکار به راوړي چې دې ته دعای استفتاح هم ویلی کېږي او دعای استفتاح ورته په دې وایي ځکه چې په دې سره ته مونځ شټاټې مونځ ته ننوځي شروع کې دا صرف یو ذکر نه دی کوم چې موږ وایو سبحانک اللهم بلکې دا تقریبا 15 دي چې ثابت دي په فرض او نفلو کې او د نفلي لپاره یو څو خاص ثابت دي خدا بالا موت ته پته ولګي چې کله موت د پیغمبر د حدیثونو ته رجوع کوله دینه مخکې چې دا حدیث شروع کو دا مسله د ساتي دا کوم حدیثونه چې روان دي چې پیغمبر به منځ ته نه وته الله اکبر وي نو بیا به د ذکر وي نو دا به عامي دا به سي عام به په فرض کې به ویل کېږي په نفل کې ویل شي الا چې حدیث کې سره خاص راشي چې په فرض کې به د ذکر وي یا په نفل کې به دا وي نو بیا به سي او به خاصي لکه دو دعاګانې يدري لتفصيل روان دي اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وقد دعاء دي حديث كده غيري چې دا رسول صلی الله علیه وسلم په نفلي منځ کې وي یا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل دا به د شپې په منځ کې وي او یا الله اکبر بدري پیروي الله اکبر الله اکبر الله اکبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه دا به رسول صلی الله علیه وسلم په نفلي منځ کې وي او کچته تاسو ما سره په دې درسونو کې ستاسو سره طرف نه شوق او زموږ طرف نه هم جذب ډیریږي ان شاء الله چې دا حدیثونه ختمو د اذکار په ټول یادو ان شاء الله لو شو کله وزن شو یادو به کنه به یادو به ستاسو په دې منځ کې وخون پیدا شي اوس دا درې چې کوم موي نفلي منځ ده پر دا چاته معلوم چې ته یو نه ملګری ته معلوم چې ته یو یا دو ذکرونه بوته یادي
او کې دې شم ټکی ویلو کې خطا کی د څومره غټه کوتاهی ده نو کوتاهی به من کې مشتي کوتاهی او سید عوامو کې شي کوتاهی د مولیانو طرف نه مشي چې هغه بس اقا مسله بیان کړی د کم چې دغه په کتاب کې راغلی ده بس هغه مولوی سي په یو کس ورغله وی چې زما پلار مړ شوی د موږ دومره رونه یو دومره خويندیو زما به کې سره سیو کنه هغه ته استاسلم د نو خپل نوم وی لکه مثال کې احمد وته وی دا وی دی په څه کتاب وګورم ته سبا راشي هیڅ حرج نشته عالم ته ګوره هر وخاره مسله نه یاده دا خو د عوامو د ذهن دی چې عالم بس هغه دی چې د هر څه جواب ورکوي ځکه به سلفو دا وی هر سړی ته چې هر وخت هر مسله یاده او په هر مسله کې جواب ورکوي د لیونه ځکه دا کې دی نشي انسان دی دین خو د کروڑاو د لکاو مسلو نوم دی دته په هر ټیم کې هر مسله خو نه یاد نو عالم وې زو بس کتاب وګورم دا صحیح سباله جو شراغله وی مولوی شي وی خپنه شي په نوم په کتاب کې ما احمد نوم پیدا نه کو ټول کتاب ملت پټ کو هو احمد په کې پیدا نه شي چې د احمد سو برخه ده نو بس مولین دغه دي چې کوم کتاب وسره پالماری کې پروت دی کې بدی کې مسله وایو ډیره خدا او کبدی کې نو دی به نشتی او دا وې سره به وسه زموږ د مولیانو سره وسه پوری تو درې کتابونه پراته او دا غینه تاویږي بس کدی کې مسله ملاو شو او ته تاسو کو یو ډیره خدا قسمت دي خله مسله اوس ملاو شو دغه مخ کې تاسو مکو چې دلیل بيشتي او کنه خو مسله څه شو ملاو شو او کمیلاو نشو به د الله ملش د کوتاهی د اوی طرف نه شي چې صرف یو دعای عوامو ته کړي سبحانك اللهم ندی کې تاسو ان شاء الله د ناشنا اذکار او ډیر مفید بل مسله دا اذکار چې څومره راځي ودی ته دعای استفتاح وي دا دعاګانې ټولي د په یو ځای نشي جمع کولای وره د کوم یو سړی چې زبا اللهم باعد ولا دعاء موما او سبحانك اللهم بموما ویل شي نشي یو به خو په هر منځ کې جدا جدا وای یو خو بدن د دعاګانې نه یریږي او دویم په منځ کې به خونی او دریم د پیغمبر په هر طریقه عمل وشو کوشش کوو چې د پیغمبر کومه طریقه راورسي عمل وکړو ځکه امام احمد بن حنبل رحم الله یو پیر د نئی خاله ورغلو او ویخته په وړکړو به ول پیسې ورکړي هغه ته د ډیری د مخ دومره نه لوي نه دومره وایي هغه ته امام سیبولی وای ما یو حدیث وسوکته چې پیغمبر په نئی باندې ویخته ورکړي به دومره پیسې ورکولې نو ما دغه حدیث باندې اصل کې عمل کاو چې ما نه دي حدیث پاتې نشي چې پیغمبر دی وکړ کړي او زه ونه کوم نو دې کې به دا فائدې ان شاء الله چې کله یو او کله بلوي اولنې حدیث ته الفصل الاول کې هو عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تکبیر تحریمینا او د قرات په منځ کې غلې کېدو تکبیر تحریم الله اکبر او قرات نه مراد الحمدلله رب العالمین نو د الله اکبر نه د الحمدلله پورې به پیغمبر سو غلېو و ما وته چې بي ابي انت و امي يا رسول الله زما مور پلار دې پتا قرباني اې د الله پیغمبره اسکاتک بین التکبیر و بین القراءه ما تقول د تکبیر او د الحمد په منځ کې چې تغلې کېږي تسوي دوه فائدې ته ډېر ناشنا بیانو وی غلې کېږي او بیا وی تسوي نو چې غلې شي غسوي وی رد په خلکو د فائدې رساتي وی په امام پسې بشاته غلې ودرېږي الله وی چې و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الله وی غلې شي نو صحیح ده کنه غلی شي معنی دا چې بزور قرات مکوي و کته دغه وی چې دی تفسیر څه دی ته چې وک و دا دی
یو طرف ته پیغمبر بسو غلې بو بل ځکه دې تپوس کوي ته سوې دویمه فائدہ په روایت کې راځي چې د ابو هريره نه چاته پوښتنه کو وي تا ته څه پته ولګی چې پیغمبر سوې او غلې ولاړ وی ګیره به خو زیاده د دلیل له بده باندې چې پیغمبر ګیره غنو او غټه وا رد دې پاغو باندې چوي چې د موټي نزیته وها او یا بازو به خبر ډیره اسانه کړی دا وې د لسورز او جامت تم ګیره ویلې کی او بازوی چې په دې 200 میټر کې دی معنی یې دی سلوي قدمه کې چې په سلوي قدمه کې ښکاری وي دا ګیره ده وی دا پټي مټي چې څومره پرې خو دي بازو لکانو نن سره د ټولي بس کې راځي چې په وګه ښکاری بتا خبره بالکل اسانه کړه غاشه هغه پښمونته کې نه هغه ګیره شو په دې ټولو باندې رد پیغمبر ګیره ګور دومره غناوه چې شاته په ابو هريره ولړل ګیره خوځي دا غو دی نه دا غټه ګیره ده کنه په دې کې بل یو فائدہ به تم ذکر کوم ګور هر مسله کې فائدہ ده په منځ کې امام ته کته چې کله ته مخامخ جایز دي چې کله امام ته صحیح و دانی چې هغه جمعه په ګوټ کولر د هغه ځکه بیا به سر ته ویږي بیا نه او که چې امام ته نږدې ولاړې نو امام ته کته جایز دي کنه دی دلیل سره ابو هريره دن کتری وی رسول الله تسوی زما مور پلار دی پتا قربانی نو ادب یې ځکه ګوره د صحابه کرامو د سوال یو طریقې په هغه طریقه به سوال کې د خو ادب د غوی د پیغمبر سره نو به چې د پیغمبر کوم وارثان دي علما د غوی نه چې تاسو کې نو هم په ادب او په احترام سره به سوال کې د باز زموږ په تجربه ډیره ځکه چې موږ عجایبات لیدلې په دې باب کې یو قسمه یو په ټلیفون کو د حج د احرام یو مسلې ته پوښتنه کو مخکینی خبره ده سر 15 کاله وکی مولا جواب ورکوم دي وی دا جواب هم دغه شان دی ما هم دغه شان دی بیا ماته ته مطمئن پس بیا غوسه کړم مرورت معنا امتحان لې که زما قابلیت تسکه که څه ترتیب دی ور کړه موږ ول پوک وینه ځان پوک کوم ځان چې پوکه هدي سي نه ته مانه ته پوس کې ته مطمئن یو کنه یو ادب یې څه کوي دا سوال ادب یې څه کله دې سم کې چې ته به عالم نه ته پوسو کې هغه جواب غلط ترکي خداغه په ګومان کې صحیح او ته تحقیق کړی چې جواب څه دی غلط دی بیا به ته مخامخ نه وي چې جواب دی غلط دی په طریقه ملاقات وو سره کې یو ځکه جدا وي کې هم دې څه بوته شیخ صاحب الله عالم کې دې چې منګه خطا یو خاصه دا مسله ما دې چې موریدلې ده تاسو دې باره کې څه وایي تمهید بکې دې کې دې چې منګه خطا یو دا نه چې تاسو خبر وکړه او دا خپلانی شیخ صاحب دې نه دی ویل تاسو څنګه وی جګړه کوي سم سړي سره نو د سوال طریقه دا ادب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اقول زدا ویم اللهم باعد بيني وبين خطاياي یا الله لریواله را ولا زما او زما د ګناونو په منځ کې کما باعدت بين المشرق والمغرب لکه څومره لریواله چې تارا وسته د مشرق او د مغرب په منځ کې اللهم نقني من الخطايا یا الله ما پاک د ګناونو نه کما ينقى الثوب الابيض من الدنس لکه څنګه چې سپینه کپړه پاکيږي د داغ نه اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد یا الله وینځ زما ګناونه په وبو سره او په واوري سره او په ګلۍ سره متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری سے مسلم کې په صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث دی حدیث کې یو څو مسلې اولنی مسله دا ذکر او دعا
دا هغه سبحانك اللهم نه سندنو مضبوطه ده خو ډیرو ته یاد نه ده یاد بل باقي کې خو تصف د الله حمد او ثنا وي دغه ترجمه ان شاء الله پر روان درس کې راشي دیږي کې د ځان د پر دعاګانې وغوښته څومره ناشنا دعا دی وغوښته بدلته مسله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله پاک ساتلې د ګناونو نه نو هغه څنګه دا دعا غواړي جواب هغه امت ته د خود لپاره غواړي اوس هغه وی دي سمونځو کې لکه څنګه چې څوک وی زه کوم او موږ ته به دعاګانې خینو هغه دعاګانې خو هغه لازم به دي چې دعاګانې کوي چې امت یې زده کړي امت خو ګناهګار دی دویمه مسله پیغمبر دا قسمه دعاګانې دي لپاره نه غواړي چې هغه ګناهونه دي دي لپاره غواړي چې الله مې په درجه اوچتي کړي درېمه وجه دا ده چې دا د پیغمبر عاجزي ده چې دا خبره کوي په ډېره ناشنا دعا ده زه درته یو فایده ذکر کوم درې قسمه حالات پکې ذکر شوي چې پای کې ګناه کیږي ماضی مستقبل او حال هغه دي ویاله ما لري ساته د ګنا نه په دومره فاصله کې لکه څومره فاصله چې د مغرب او د مشرق په منځ کې ده په مستقبل کې اشاره ست شو مستقبل ته چې یاله ما ساته نو دویمه به اشاره ده دغه مستقبل شو حال په دې وخت کې نو یاله د ګناونو نه مې دي سي پاک کله کې څنګه چې سپینه کپڑا پاکيږي د داغ نه یعنی اوس مې پاک کا ما ګناونه شتي ترې محل کم یو دی ماضی دی ویاله ګناونه را لوینځه کم چې مخکې شوی څومره ناشنا دعا ده ټول زمانه د راټینګه کړه مستقبل کې مې الله د ګناونو نه ساته حال کې چې کم دی غره نه وبخه مخکې چې مې کم کړی د غیر الله وینځه به دوی چې ما لري ساته اللهم باید بیني و بین خطاياي د ګناونو څه مطلب دی د دې دوه مطلب دي یو دا چې یا الله ما لري ساته د ګناونو د کولو نه د سنه د ګناونو یعنی شوی لا نه ده خو ماته لري ساته چې وی نه کوم بعض علماء ډېر ناشنا مطلب بیانې وی مطلب دا دی یو مطلب دا دی چې الله ګناونه زمانه ډېر شوی دی مخکې خو تاغه ګناونه زما وبخو دومره می ته لري کله که څومره چې مشرق او مغرب په منځ کې فاصله ده چې دا ګناونه درسي درته عذاب ملاو نشي څومره ناشنا دعا ده بیا دا فائدہ ولی اوبا او واورا او گلی ذکر کرا حالانکہ گندگی پا گرم اوبو سر خپا کی اسی دا کنا واورا ذکر کرا نو جواب داغی علماء کرامو کڑے لکه شیخ الاسلام تیمیہ رحمه اللہ دیسی نور وی دا گناہ چې انسان کوي نو د شیطان په وسوسو سره کوي او شیطان پیدا دی سنه د ورن نو د ګناونه په انسان کې یو قسمه ګرمایش پیدا کوي نو به دا ګرمایش سره دا خبره مناسب ده چې وینځه په څه باندې په واوره په وبو او په غلې باندې د ګناونه په انسان کې حرارت پیدا کوي انسان بے وقار شي بے ادب شي زه ګناونه دراسه کړه نو ځکه به دغه سره دا مناسب ده چې الله وینځه پس په وورو بغلې بل مسله د سپینې کپڑے فضیلت سپینې کپڑے په دې ذکر کړه چې د سپینې کپڑے نه چې د یو خدای ته زرزي او دویم چې دغه لړ شي نو بیا قزور خوني ځکه حدیث کې درغلي دي چې سپینې کپڑے اچو یو مړو لپاره کفن ورکوي
سپین لباس غوره لباس دی. او عمر ابن خطاب رضی الله عنه بداوی وی سپین لباس غوره لباس دی. او زه خو نږدې ده چې د دې بازو دپاره لازم کما، لازم کړی مې نه ده خو نږدې ده. چا ورته څوک وي؟ علما او د دین طالبان او قاریان. د دوی سره کومه کپړه خوند کوي؟ سپینه، ځکه چې وایي زړونه د دوی سپین دي. او زړونه سپین دي نو سپینه کپړه سره مزه کوي. نو دلته فضیلت ثابت شو د کمې کپړې؟ د سپینې. ښه، د دعا چاته یاد ده؟ جی اللهم اغسل خطاياي. صحیح، بول چاہتے ہیں؟ ہاں اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. بس څومره غټ خیر نه محرومه، څومره د غټ خیر نه تاسو محرومه. تا ته نه دی لګا وایي کنه اللهم نقني من الخطايا ينقى الثوب الأبيض. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. تدري ندري. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. زغوان چې پیری تاسو ما سره وای کنه وای. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وزبدا دعا غورتا سناورو ما پر روان درس کی د ډیر اسانه نسبه هر سړي سره د موبایل پروت دی. زمونږ شیخ عنایت الرحمن صاحب ته بلاګي وي، بلاګي خورچا سره جیب کې پروت دی. شتي کې نشتی پدې کې ګوګل وته ویلې کی ځان بالکل دې سم ساده کوي په یار څه پوي ځان دې کې چې لکه مونږ اول پیرو پدې کې یو شی دغه ته ګوګل ویلې کی لیدلې ده کنه. فهغه ګوګل کې بس صرف د قولي کې ابتدائي کلمات اللهم باعد بيني وبين خطاياي. دعا به ټول راو باسي. یا که تاسو سره څوک ملګری په واتس اپ باندې یا بل انستګرام یا څه شي او ټلګرام وته یا کوي چیټ وته ډیر شي نه نو پای کې ملګری ته چې ماته وراولېګا هغه به تر ولېګو دا غینه بیا یاد کوي. د ډیره اهم دعا ده او ډیره فائدہ منه دعا ده. الله دې موږ له توفیق راکړي دې یادولو او په دې باندې د پویدو. دې سره د درس اختتام ته ورسېدو. ان شاء الله باقی چې کومې دعاګانې هغه به پر روان درسونو کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې دې موږ کو لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.